چې کم رزق ستا په نصیب کې الله لیکلی کنه د چا هغه پلار د نه هم نشي اخیستی. ښه تاسو دا پیشو وینئ کنه د کم ځای نه به د کس دا سودا راغستی او چې لیکي نو دغه ځای کې څه چلو شو پیشو ته رزق میلاو شو. زکریا رحمت الله علیه واقعي لیکلی دا جناب مخکې خو به چونکې دا قافلې وي اوس خو دا جهازونه دي او دا بسونه دي د یو ملک نه بل ملک ته وغیره هغه ټایم کې خو به قافلې وي دوخان او قافلې به روانې شوي او د یو ملک نه به بل ملک ته په میاشتو سفر یې کولی. نو جناب یو قافله روانه وه او دا قافله به د غلو یو ګروپ دا قافلې به لوټ کولې. نو هغه غلو توبه څنګه ایستې واورئ ښه دغه غلو توبه ایستې څنګه ده. نو جناب دغه غلو یو قافله لوټ کړله او لاړل یو ونه د هغې ونې ته سوري ته لاندې کېناستله او چې دا مال تقسیم کوم نو د دې ډاکوانو د دې غلو چې کوم مشر و هغه داسې ډډه وواله او بره داسې ګوري د جناب یوه شنه ونه ده او خواته ورسره وچه ونه ده او د کجورو نو د دې شنې ونې نه یو مرغۍ ځي او په دې خوله کې کجوره وړي او هغه وچې ونې له ورځي او بیا هغه ځای کې لږه کینی او بیا واپسې کې راځي او هغه مخوکه چې کومه ده دې سیډې ډکوي او د هغه سیډه چې راځي بیا تشي. نو جناب دا د غلو دا مشر داسې ګوري چې دا څه مواجره ده. نو وخېته دې چې کومه ده ونه ده او وچه ده دې ته بره وخېتو چې بره کر وخېت چې ګوري که نه په جاله کې یو مار پروت دی وغړون دی. الله اکبر کبیره لون مار دی. الله ولا دا مرغۍ مقرر کړې ده او ورولي او رزق ولا د دې مرغۍ په ترو الله جل شانه ورکوي. نو دا غل نه دی دا چې لاندې راکوشو که نه نو ډېر افسوس یې وکړو ای الله رزق خو ته ورکې خدای زه دې په ارامونږ دې په ارامو باندې اړولي یو او دې مار له تا د رزق بندوبست کړی دی. ټول خپل خلک کسان راټول کړل او خپل تورې هر څه ختم کړل او توبې ویستلې توبه چې باز نن نفس په مونږ ګناهګانې نه کوو جناب د هغه وخت اولیات الله جل شانه ویستل. ښه نو زه تاسو هغه خلکو ته ویم چې کم خلک کوی جناب چې دو نمبري نه کې برکت پکې نشته. پرونه بل ورځ څه کسان راغلي مولانا صاحب استاد مخې دی به دغه حیاي او دا خبره وکړه مطلب یې څه چې دو نمبري نه کې نو رزق کې ګورې څه نشته. پاکستان کې ډېره ګراني ده او ملکونو کې ډېره ګراني ده پلانېټینګ رې نو چې کله اراده د حلال وکړي که نه الله به د باندې مسایل نه راولي. ښه یو بیماري د باندې راوسته دنیا پیسې به نه لاړې شي یو دشمني د باندې راغله که نه بل ورځ یو حاجي صاحب راغلی او کم سے کم 45 لک روپۍ زمونږ په 7 میاشتو کې لاړې والوتې په دشمني وروغ او پلانېټینګ رې نو چې دغه کیسونه د باندې الله راولي نو بیا نو کتا حلال ګټي دغه حالات په د باندې الله نه راولي. نو جناب بچا چې دی الله دې پیسې نه کی غرض میدا دی چې لګي د حلالو کو دنیا کې دی تنګسي زندگی اخرت بدل الله جل شانه خو کی ښه خپل بچو ته دې سکو خپل بچو ته د دنیا سکروټي نه پریدو. نو هر ځای چې کوي د حلال رزق ګټه الله به دنیا او آخرت د لخيسته کوي. اګو دنیا تنګ منګي نو آخرت خوش